الحمد لله على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. د ټولو نه مخکې او د ټولو نه اول د الله رب العزت ډېر زیات مشکور او ممنون یو. کوم ذات الهي جل جلاله او امن والو چې په دې حالاتو کې یو ځل بیا د تیر په څېر د شملور علم په لمن کې د ګورنمنټ سنټینل ماډل های سکول په دالان کې آل ضلع منیر سرکاري او پرایویټ سکولونو ترمنځ د سپورټس ګالا 2015 د تابع توفیق راکو. شکر الحمدلله. انتهایی قابل احترام په دغه ګالا کې چې نن د هغې افتتاحي دستوره ده غونډه ده او محفل دی چې څومره هم خواږه مشران پرنسپلان صاحبان هډ ماسټران صاحبان انچارجان صاحبان استادان صاحبان او نور د میډیا ملګري د سکیورټۍ ملګرو نه علاوه په پینډال کې مخامخ د ګلمخو په رنګ ناست چې زموږ سره پکې افر ټیکنیفاید ډېر زړه ته رانږدې د ننني محفل ستوری مهمان خصوصي سالار جهان باچا صاحب څوک چې د تحصیل ګاګرې چیرمین دي ورسره ناست د دغه محفل ښکلا تقریبا د 100 کالو راسي. دوی د دغه ټورنمنټونو لپاره خپل هڅه دوامدار ساتلې وه. صدر چیرمین سابقه ریټایر ګلرحمان صاحب هم راغلي، زموږ سره نثار خان صاحب ناست دی څوک چې د پین د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک صدر دی هغوی هم ناست دي. زموږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ سرلښکر ډي عمر فاروق صاحب ایجوکیشن ډپارټمنټ مشر هغوی هم ناستې کوي. زموږ سره د دغه ټورنمنټونو د 100 کالو راسي چې د هغې جنرال سکرټر دی هره پېښه کې هغې مخکې وي تر دې دمې چې څومره ټورنمنټونه شوي دي ډېر په افهام تمهید سره شوي دي. محترم پرنسپل نورسل عزیز صاحب هم ناست دی او د هغې نه علاوه راز محمد صاحب فرامد خان صاحب نور نومونه به راته ډېر ګرانېږي او د دغې پرنسپل په لحاظه پرنسپل صاحب هم ناست دی او دې نه علاوه چې څومره پرنسپلان صاحبان دي هډ ماسټران صاحبان دي انچارجان صاحبان دي دې ټولو ته د نننۍ دستوري د دې ټورنمنټونو د راجوړولو یعنې یو پکې زه هم شمارم د اقبال محسن لخوا د جنرال سکرټر صاحب لخوا د پیټیانو صاحبانو لخوا د انسپیټیانو صاحبانو لخوا د آی پي ایز لخوا یعنې څومره هم چې دې کې کارکوونکي دي ارګنایزر دي شهزاده صاحب لخوا شکیر احمد صاحب لخوا صداقت صاحب لخوا زمین صاحب لخوا نومونه نه راتېرېږم د دغې ټولو لخوا تاسو ټولو ته ځان نه پردن دلته په راتګ چې تاسو خپله ګانې رانیمې کړي زمونږ خپله ګانې مروړې کړي جوړې کړي ښکلې کړي د تېر په څېر یو ځل بیا دا یوازې د دغې ماشومانو د تعلیمي سیالۍ سره د هغوی تخلیقي نشونما هم زیاتوي، په هغوی کې د استقامت ماده پیدا کوي، په هغې کې د روغنۍ ماده پیدا کوي. دغه پټ لالونه موږ تراشو هغه د دغې قام لپاره د دغې ولس لپاره د دغې علاقې لپاره د دغې سکول لپاره او د خپل خاندان لپاره او د دې ضلع بنیر د ویاړ لپاره موږ داسې تراشو چې هغه د فنپارو د انځورګرۍ د لارې دی. موږ د هغوی روزنه پالنه داسې کوو چې هغه ویاړ شي، د هغوی تخلیقي نشونما سیوا شي او هغه د خپل قام او د دې ولس دغه نوم په دغې نورو ضلعو کې په دغې صوبایي لیول باندې د پاکستان په لیول باندې او د ګردې نړۍ په هیله باندې اوچت وساتي. انتهایی قابل احترام بې هیڅ اختصار نه به نور لفظونه ادا کوم چې دا افتتاحي دستوره زموږ دپاره په دې هیله باندې ویاړجنه ده او هرجنه ده او موږ پرې ویاړ کوو چې دا ناستې نه د یو جلسې دی نه د یو داسې غونډې چې پای کې سیاسي خبرې کوو نه د یو داسې مجلس دی بلکې دا د دغې ماشومانو دپاره یو داسې بنیاد موږ د کال په 2015 کې ږدو چې همدغه ماشوم به همدغه شاګردی به همدغه باندې کوي. نو یو ځل بیا تاسو ټولو ته د زړه د کوره په خیرالۍ وایم ډېره زیاته مننه کوم د دې وړو د ججې ختمولو په هیله د بون مې سیوا کولو په هیله باندې او د سکول او د خپلې علاقې د نوم روښانه کولو په هیله باندې نن افتتاحي دستوره ده. ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته شکریه. مننه. د نعت شریف لپاره به